د ژوند له ستونزو زده کړه وکړئ. ژوند د ستونزو سره مل دی. هر انسان د خپل ټاکل شوي عمر په موده کې د یو لړ ستونزو سره هرومرو مخ کېږي. هوښیار، ځیرک او بریالی کس هغه دی چې له دې ستونزو زده کړه وکړي. په دې ویډیو کې به تاسو درنو لوستونکو ته 15 لنډې لارښوونې وړاندې شي چې په مرسته یې وشئ کولی د ژوند په لوړو او ژورو کې مخکې تګ وکړئ. لومړی، ځینې وختونه به له ماتې سره مخ شئ. هر څومره ژر چې دا مسله ومنئ، نو هموږمره ژر به په ژوندانه کې مخکې تګ وکړئ. هیڅکله نشئ کولی 100% مطمئنه شئ چې اغېزناک کار ترسره کوئ، خو کولی شئ 100% مطمئنه شئ چې هیڅ نه کار کول به کوم اغېز یا تاثیر ونه لري. د یو کار ترسره کول حتی که اشتباه هم وي، له هیڅ کار کولو څخه غوره دي. ژوند درس دی، له درسه خوند واخلئ. دویم، په تاسو کې دا ظرفیت شته چې ځان مو نیکمرغه کړئ. احساسات بدلیږي، اشخاص بدلون مومي او وخت هم مخکې تګ کوي. تاسو کولی شئ چې د خپلو پخوانیو تېروتنو په اړه مو ځان بوخت وساتئ او یا هم پرېږدئ او د نیکمرغۍ په لور ګامونه واخلئ. موسکا یوه ډالۍ ده، نه یوه معجزه. تېروتنه مه کوئ او صبر وکړئ تر څو یو څه مو مخې ته راشي او خوشحاله مو کړي. رښتینې نیکمرغي ستاسو له دننه څخه نشأت اخلي. دریم، تاسو د خپلو ستونزو په پرتله ډېر لوی یاست. تاسو یو ژوندی موجود یاست او دا وړتیا لرئ چې ډېرې ستونزې حل کړئ او تاسو کولی شئ چې بدلون رامنځته کړئ. یوازې غښتلې ارادې او قوي ګام ته اړتیا ده. څلورم، ستونزې مو د ځان لپاره مه لویوئ. مه پرېږدئ چې توره وریځ مو په ټول اسمان خپلې وزرې وغوړوي. لمر تل ستاسو د ژوندانه په یوه برخه ځلیږي. کله ناکله مو باید احساسات هیر کړئ او په دې فکر وکړئ چې د څه څیزونو وړ یاست. پنځم، هره پیښه چې کیږي د ژوند یو درس دی. هر څومره چې د ډول ډول پیښو سره مخ کیږئ، هر څه چې ګورئ، ټول د ژوندانه د تجربو یوه برخه ده چې تاسو ته یو څه زده کوي. کوم وضعیت چې ستاسو په خوښه مخ ته نه ځي، ترې زده کړه وکړئ. که ستاسو پر مخ یوه دروازه تړل کیږي، نو پرته له شکه چې څو نورې دروازې مو پر وړاندې پرانیستل کیږي.